أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سورة هود آیت نمبر 88 دولسمه سپاره د شعیب علیہ السلام واقعیا بیانېږي د پرونی ورځې نه او د شعیب علیہ السلام قوم چې هغه په ناب تول کې کمی کوو چې چاله به څه ورکول نو کم به ورکول او د چانه چې به څه اخیستو نو زیات به اخیستو. دې ته په عربی کې متوفف وایي او الله پاک فرمای ویل للمتوففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. سوره متوففین یو جدا سورت الله پاک په قرآن مجید کې یې خو دې چې دا د دې د پاره ده چې په ناب تول کې کمی مکوئ او دا خبر یاد ساتئ چې متوففین په ناب تول کې کمی ته وایي خو ناب تول یوازې د غنمو یا د وریجو یا د جوارو یا د غوړو یا د چینو تول ته نه وایي بلکې ناب تول دې ته هم وایي چې ته خپله دیاړي پورالې په خپله دیاړۍ کې یو روپۍ چاته نه پرېږدې ته خپله تنخوا پورالې د حکومت نه الې او که د یو ادارې نه الې که د یو کپیل نه الې خو د هغه ستا سره چې کم ټایمینګ دی ستا سره چې کم کار دی په هغه کار کې دوکه کوې چې کپیل نشته کار نه کوې یا ته په اګریمنټ کې هسې سهار ځي او یو ځای لوغېږي او بل ځای لوغېږي او پټېږي کار نه کوې او په تنخوا کې یو روپۍ کمه نه منې نو دا هم په ناب تول کې کمی دی چې چا نه الې نو پوره یې الې خو چې چا له ورکې نو کمې ورکې. نو دا المیه نن په پاکستان کې زمونږ د ټولو امپلایز ده او په پاکستان کې نه بلکې دا په هر ملک کې ده بیا خاص کر چې پښتانه امپلایز چې کم ځای هم دي که نه پښتانه نو الا ماشاءالله نور هغه کوشش کوي چې کم ځای د دوکې ځای چې دی چې خلکو له دوکه ورکړي د ټیک ټاک مسلمانان امپلایز دي خو چې کدی په اګریمنټ کې دی او دی په کپنۍ کې دی نو ملګری ته خبره کوله وایي سهار به موږ لاړو هسې اوس ته به لوغېدو د خلکو هغه دغه نه به فورمین نه به پټ شو مازدیګر به شو ځان مو ښکاره کړو چې موږ راغلي او دی کور ته روپۍ رالېږي ښه ټیک ټاک او لکه دی ښه حلالې روپۍ کور ته رالېږي حاجي صاحب په الحمدلله هم وایي دا سرکاري ملازم دا د انجو دا ملازم چې د سحر په 9 بجې ورسره حکومت یاد ایښودې را چې سحر په 8 بجې به ته دفتر ته راځې او په 4 بجې به دفتر بندې په دې کې به ته نان بریک البته د ماسپښین د مانځه دپاره ګھنټه بریک حکومت ایښودی هغه به کې د مانځه او د ډوډۍ دی په 12 بجې بریک وکړي په 1 بجې چې بریک وکړي او 3 بجې شي دی واپس بیا دفتر ته نه راځي نو دا متوفف نه دی بالکل متوفف دی دی هم په ناب تول کې کمی کوي. نو الله پاک فرمایي ویل للمتوففین هلاکت ته تباهی ده بربادی ده د خلکو دپاره چې هغه په ناب تول کې کمی کوي. نو ګوره په ناب تول کې کمی نن ټول قوم ټول مسلمانان او بیا پاکستاني ټول قوم په ناب تول کې په کمی باندې اخته دی. که زه یو ټیچر یم یو استاد یم 9 بجې ټیم دی او زه په 8 او 9 بجې ځم 9 بجې ټیم دی او زه په 1 بجې راوځم او روزانه مې دا عادت دی څه ضروري کار نشته کلاس مې شته او کلاس پرېږدم نو لکه دا او په خپله تنخوا کې چې 100 روپۍ را حکومت زیاتې کټ کړي نو بیا موږ ناست یو حسابونه کوو یاره 100 روپۍ ټکس پکې اضافي کټ شو یاره دا خو پکې په دې میاشت کې دا تنخوا 100 روپۍ کمه راله
نو د شعیب علیه السلام قوم هم متوففو په ناب تول کې کمی کوو. نو د شعیب علیه السلام قوم او د شعیب علیه السلام کومه مناظره او کوم بحث چې روان دی الله پاک هغه موږ تاسو ته بیانوي. نو فرمایي قال او شعیب علیه السلام یا قوم زما قوما ارأیتم آیت ما خبر کئ ان كنت على بینة من ربی کچرت زیما په یو مضبوط دلیل باندې د خپل رب د طرفنا ورزقنی منه رزقا حسنا او راکړی مال الله پاک د خپل طرف نه کولای رزق وما اريد او زنه غواړم ان اخالفکم چې زه مخالفت کما الا ما د هغه څه انهاکم عنه چې تاسو منکم دا غینا. یعنی دا د یو داعی د پاره د یو داعی په اصولو کې د ټولو نه زبردست اصول او اصل دا دی چې په خپل نور خلکو ته کوم حکم کوي نو په خپل په عمل کوي، چې نور خلک د سنه منع کوي نو په خپل به منع کوي. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هر پیغمبر او بیا د اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم دعوت کې اثر بدیو چې هغه به هر هغه خبر خلکو ته کوله په کومه چې په خپل په عمل کو. نن زموږ علماء راشي د اخلاق او بحث او د اخلاق او تقریر کا نو دې به دې تقریر کی چې نیمه غنټه به د پیغمبر په اخلاق او تقریر کی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چاته قرشه نه دی او چاته غوسه نه ده کړي، خو ته د مخالفت په جمعات کې وکړه ټول ناول کنزل دی کوي، ټول ناول مخالفت دی کوي، د خلکو ته وي ته کافر دی، د خلکو ته وي ته خو د الله دشمن او زه د الله دشمن او زه کافر او ته زما سره باز کوي، ته خو الله نه منو. چې کله د دې سوال ته وکړه چې عدالت لاغي جواب نه ورزي یا دې لا جواب شوندې و دی وي ته کافر ته دهري د قاریږي د غوسکیږي، نو په کوم خبره چې کین په هغه باندې په خپل عمل نه کوي. نو تبلیغ په اصول کې اولنې اصل او اصول دا دی چې هر کوم خبره چې په خپل نشي کولای هغه بل چاته بیانو. یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الله پاک فرمایي اے مؤمنانو اے مسلمانانو تاسو هغه خبره بل ته ولې کوئ چې په خپل په عمل نشي کولای. په خپل امیر سی به واجب سی یو جنت ته بل چا لپاره خوښ دی، خو په گاون کې دی په کور کې په گاون کې دی بل چا لا په بل چا باندې د ګوټو بو په دنیا کې چې ستا په نمبر راغی او چې ستا په واک شو نو د ګوټ او بو چاله په دنیا کې نور کې دا پر دې جنتونو خیرات کې. نو شعیب علیه السلام دا خبره کوي چې زه هغه کارونه کوم چې تاسو ته وایم او بخپل نه کوم، نه بخپل زم په نابتول کې برابرم، بخپل زم د الله یو توحید بیانوم، بخپلم زما اخلاق کولی دي. ان اريد الا الاصلاح زنه غواړم مگر تاسو اصلاح غواړم مستطاعت څومره چې زما طاقتي زما چې څومره وسره چې بس تاسو اصلاح کوم. وما توفیقی الا بالله او دا توفیق خو مالا الله پاک را کړی دی، یعنی ټول انحصار د توفیق خو زما په الله باندې دی. علیه توکلت پاغه باندې زبر وسکم و الیه انیب او هغه طرف ته زرا ګرځم هغه ته زر رجوع کوم. و یا قوم و یا زما قوم لا یجرمنکم مجبور دینه کې استاسو شقاقی زما مخالفت ایصيبکم چې ورسی تاسو ته مثل ما لک څنګه چې اصاب رسیدلو قوم نوح قوم د نوح علیہ السلام ته او قوم هود یا قوم د هود ته او قوم صالح یا قوم د صالح علیہ السلام ته. وما قوم لوط منکم ببعید او د لوط علیہ السلام قوم خو تاسو نه لري نه ده. د لوط علیہ السلام د قوم او د شعیب علیہ السلام د قوم په منځ کې 500 کاله فاصله ده. نو یا خدای چې دا نږدې ده یا دا چې تاسو د لوط علیہ السلام قوم چې په کوم ځای کې اوسېدو نو هغه ته د شعیب علیہ السلام قوم چې په کوم ځای کې وو او شعیب علیہ السلام چې په کوم ځای کې پیغمبرو د عراق خوا او شاته او د شام خوا او شاته په دغه ځای کې د لوط علیہ السلام قوم جغرافي حیثیت باندې هم جیوګرافیکل حیثیت باندې هم تاسو د قوم نه لري نه تاسو ته نږدې. واستغفروا ربکم بخنه وغواړئ در خپلنا ثم توبوا الیه او بیا را وګرځئ دی الله ته ان ربي بشک زما رب چې رحیم مهربان دی ودود او محبت کوونکی دی. زما رب ډیر محبت کوونکی دی ډیر مهربان دی او که څوک دسی چې دا سره مینه کوونکی. قالوا دیو یا شعیب اے شعیب علیہ السلام ما نفقه كثيرا مما تقول
منګه خنه پویګو په هغه خبرو چې ته کمی خبرې کې ته چې کمی خبرې کې دا په سمج کې ناراضي ښه دا ته څه خبرې کې موږ در دنیا خبرې کوه پنه ټول کې موږ کمی نه کوو دا خو ته زمونږ تجارت خرابې دا خو ته زمونږ ملک خرابې دا خو ته زمونږ ګټه خرابې موږ خو په کروڑه او په روبونو او په لکه روپۍ ګټو داسې به څنګه کېږي چې موږ په پنه ټول کې کمی نه کوو او ته چې دا کمی خبرې کې دا زموږ په سمج کې ناراض وإنا لرناک فینا ضعیفا او یقینا من خو اینو ته په خپل منځ کې کمزورې ته خو رښه ضرور نه څه کسان سره ډیر نشته مرګ دې سره ډیر نشته طاقت دې سره نشته وزیرم نه بادشاہ هم نه کمزورې دې ډیر ضرور نه چې ته خامخا په پورن خطه وزمونه کلاریږي نه ولولا رحتک او کچرته نه قبل استال رجمنا کان من بخامخا ته په ګټو اشتلوي وما انت علينا بعزيز او تنه په من باندې زورور نو سبق خطول آسان دی خو بیا ډیریږي ختم کما او کو ختم مې کمزه قال ود يا قوم يا زما قوما ارهتي آیا زما دا قبل اعز عليكم زيات زورا ور استاسو من الله د طرف د الله نه استاسو په نسبت باندې زما دا قبيله زورا ور د زما دا قبيله زکه تاسو ماته سنوي که تاسو د الله نه ریږي زما د قبيله نه ریږي واتخذتموه او تاسو ګرځولې د الله پاک وراءکم ظهریا د شاشات د خپل شاګانو نه ان ربي بشک زما رب چې ده بما تعملون محيط په هغه څه چې تاسو کوم عمل کوئ راګي راون کې ده ويا قوم يا زما قوم اعملوا عمل کوئ على مكانتكم فخبل زبان اني عامل او زوم عمل كون كما سوف تعلمون زرد چې تاسو به پوه شئ من یاتیه چې څوک د چې راشي باغته عذاب دسې عذاب یخزیه چې هغه رسوا کوون کړي ومن او څوک هو کاذب هغه دروغجن دی ورتقبوا او انتظار کوئ انی معکم رقیب یقینا زستاسو نه هم د انتظار کوونکو نه ما ولما جاء امرنا او هر کله چې راغی حکم د عذاب زمونږه نجینا شعیبا نو من خلاصې ورکو شعیب علیہ السلام ته والذین آمنوا معه او مؤمنانو تر د سره برحمت منا په خپل رحمت باندې واخذت الذين ظلموا الصيحه او ونیو ظالمان لچغي او تندر فاصبحوا پس وګرځیدو فی دیارهم په خپل کورونو کې جاثمین پړمخې پراته یا مړ پراته ساړه پراته کألم یغنوا فیها گویا چې دی نو سیدلی په دې ځمکه کې الا خبردار بعدا لمدینه هلاکت ته د مدین د پاره کما بعدت ثمود لکه څنګه چې هلاکت د سمودیانو د پاره الا خبردار بعدا لمدینه لری غرزول شو مدین والا کما بعدت ثمود لکه څنګه چې لری غرزول شو قوم د ثمود صدق الله العظیم دا د شعیب علی السلام قومو چې پناب تول کې کمه کو د شرک د ورسته الله سره د شرک نه پس داغو د ټولو نه داغو غټه ګناه دا و چې هغه پناب تول کې کمه کو نو الله پاک نه دی پرې خوي نن زمونږ قوم من حيث القوم ور موږ پناب تول کې کمه کو زمونږ ټریډرز دي که زمونږ څومره تاجران چې دي که زمونږ څومره سرمایه‌کار چې دي او سرمایه‌دار چې دي نو هغه ټول په دې پناه ټول په کمی کې اخته دي او که څوک سرمایه‌دار نه دي او څوک تاجر نه دي او څوک امپلایز دي نوکران دي د چا سره کار کوي نو هغه پناه ټول کې کمای هغه پورا نه ور کوي خپل حق پورا چاله نه ور کوي د بل نه پورا واړي نو ګوره دا د هلاکت خبره ده په کار د چې موږ وایریږو او د دې په وایریږو چې الله پاک فرمایي الا بعدا لمدین کما بعد ثمود دسی ولا وایي چې الا بعدا للباکستاني کما بعدت لمدین یا کما بعد ثمود الله پاک موږ دې نه وساتي او اسی په دعاګانو کې نه ساتل کېږي په کار د چې موږ د دې لپاره کوشش وکړو موږ چې څومره وسته موږ رسي موږ د هغه خلکو سره مرګري شو کم خلک چې د هغو تربیت کېږي د هغو ماهانه اجتماعګانې کېږي د هغو په دې ډول باندې د هغو تربیت کېږي چې ګوره تاسو به د الله او د الله د رسول خبره ومنئ یوازې مونځ عبادت نه دی دا خبره ورته ښیي چې یوازې مونځ عبادت نه دی په خپل دکان کې کېنه او په خپل
فیکټری کې کېنه خپل فیکټری وچلوه په لکه روپۍ مو ګټه د ورځې او عبادت وکړه دا عبادت ته چې ته په لکه روپۍ مو ګټې خو حلال وګټې چا سره دوکه ونه کې غلا ونه کې ملاوټ ونه کې د 2 نمبر په د 1 نمبر په 7 نمبر او 6 نمبر سیس خرڅ نه کې د خلکو د صحت سره لوب ونه کې نو دا عبادت شو او هم دولت شو نو پکاردار چې مونږه په دې باندې سوچ وکړو الله پاک دې موږ پیدا عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين